نننې زمونږ سبق سورت آل عمران دریم سپاره آیت نمبر 49 خوانوالی تر آیت نمبر 54 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورسولا او پیغمبر بوی إلى بني إسرائيل بني إسرائيل تا أني وایبا یقینا زو قد جئتکم تحقیق سرا راغلیم تاسو ته بآیت من ربکم په دلیل د طرفه د رب ستاسو نه انی یقینا زو اخلق لکم جوړوم د پاره ستاسو من الطین د خټې نه کهیئت الطیر پشان د شکل د مارغو فانفخ فیه نپک بوما پدې کې فانفخ فیه نفک پوم پدې کې فیکون طیرا باذن الله نشیب دا مارغو په حکم د الله و ابرئ الاکمه او زبا جوړوم مرزادی پیدایشی ړوند والابرص او برگی مرض والا و احیی الموتا او زبا ژوندي کوم مړي باذن الله په حکم د الله و انبئکم بما تأکلون او زبا خبر در کوم تاسو ته په هغه څه باندې چې خورئ تاسو وما تدخرون او په هغه چې ذخیره کوئ تاسو ذخیره جمع کوئ تاسو فی بیوتکم په کورونو خپلو کې ان فی ذالک یقینا پدې کې لآیة لکم خامخا نخد د پارستاسو ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان ومصدقا لما او تصدیق کون کے یم لما دا آغا کتاب بین یدی چمخ کے زمان دے من التورات یعنی د تورات ولأحل لکم او دی د پاره چې اعلان درواوالی حکم تاسو ته بعض الذی د بعض هغه چې حرمه چې حرام کړی شوي دي علیکم په تاسو باندې قهرا ولأحل لکم او دې د پاره چې اعلان د رواوالی یعنی جایزوالی حکم تاسو ته بعض الذی د بعض آغا حرم علیکم چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې قهرن وجئتکم او ما راتلل کړي دي تاسو ته بآیت من ربکم په دلیل د طرفه د رب ستاسو نه فاتقوا الله نو یریږئ د الله نه واطیعون او تابعداریو کوي زما ان الله ربی یقینا الله رب زما وربکم او ستاسو رب دی فاعبدوه نو عبادت وکئ د الله هذا صراط مستقیم دا د لاره نیغه
فلما پس ارکل چې احس عیسی ولید عیسی علیه السلام منهم الکفر د دین کارونه د کفر قال نو ویل دو من انصاری الی الله سوک تی امدادیان زما په دین د الله کې قال الحواریون ویل حواریینو نحن انصار الله مونږ امدادیان یو د دین د الله آمنا بالله مونږ ایمان راوړ دې په الله باندې واشهد او گوا اوستو بأننا مسلمون چې یقینا مونږ غاړه کې خودن کیو الله تا ربنا اے رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړې دې بما انزلتا په هغه چې رالیږلې دې تا واتبعنا الرسول او تابعداري کوو مونږ د پیغمبر فاکتبنا نو ولیکي مونږه مع الشاهدین سره د ګواهي کوونکو موحدینو ومکروا ومکر الله او دی تدبیر وکړه د قتل د عیسی علیه السلام ومکر الله او تدبیر وکړه الله د خلاصولو د عیسی علیه السلام والله خیر الماکرین او الله غوره تدبیر کوونکی دی